یا زموږ یو مسلمان ورور پاڅېږي د الله رب العزت په عبادت او د الله په طاعت باندې ځان مشغوله کړي، الله رب العزت به دې ته د زر میاشتو عبادت نه ډېر اجر و ثواب ورکوي. د الله رب العزت په کلام کې د لیلة القدر 3 خصوصیات بیان شوي دي. اول خصوصیت د دې شپې دا دی چې الله رب العزت په دې برکتناکه شپه کې قرآن نازل کړی دی، لکه چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه موږ نازل کړی دی د قرآن په شپه د قدر کې. په دې باندې باید پوه شو چې د قرآن کریم نزول 2 ځلې شوی. یو ځل نزول د قرآن د لوح محفوظ نه تر اسمان د دنیا پورې دا دفعتن شوی دی، او دا د قدر په شپه شوی دی چې دې ته په عربي کې انزال وایي. په 2یم ځل باندې د قرآن کریم نزول د سماع دنیا نه په واسطه د جبرائیل علیه السلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د 23 کالو په موده کې شوی چې دې ته په عربي کې تنزیل وایي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو د قرآن کریم نزول دفعتن هغه د قدر په شپه کې شوی دی. نو په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم په شان عظیم شان کتاب نازل شو، او قرآن داسې برکتناک کتاب دی چې د چا قرآن سره څومره هم تعلق وي، په کوم اعتبار سره چې هم وي، د هغه مقام او شان به الله اوچتوي، او الله رب العزت به هغه ته یو ځانګړی امتیاز او خصوصیت ورکوي. قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی، د هغې میاشتې مقام الله رب العزت د کال په 11 میاشتو باندې اوچت کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله وایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. رسول الله وایي سید الشهور شهر رمضان، قرآن چې په کومه شپه کې نازل شو د هغې شپې مقام الله رب العزت د کال د ټولو شپو نه افضل او غوره چې هغه د قدر شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن چې په کومه ژبه کې نازل شوی د هغې مقام الله رب العزت د دنیا د ټولو ژبو نه غوره کړی دی. دا یې د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړه چې هغه عربي ژبه ده. الله رب العزت د دنیا ټولو ژبو نه بهتره جوړه کړې، او وایي چې انا انزلناه قرآنا عربیا، بېشکه موږ نازل کړی دا کتاب چې هغه قرآن دی او په عربي ژبه باندې دی. همدارنګه چې قرآن په کومه ځمکه نازل شوی چې هغه د مکې او مدینې ځمکه ده، د هغې مقام الله رب العزت د ټولو ځمکو نه اوچت کړی. قرآن چې په کومه زمانه کې نازل شوی، هغه زمانه او هغه وخت د ټولو زمانونو نه غوره او بهتره ده. هغه دور د ټولو دورونو نه بهتر دی، لکه چې رسول الله فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قرآن چې کومې فرشتې راوړی دی، د هغې فرشتې مرتبه او شان د ټولو فرشتو نه اوچته ده، او هغه د ټولو فرشتو سرداره ده. لکه چې الله وایي نزل به روح الامین، قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شو د دې پیغمبر الله تعالی د ټولو کائناتو نه اوچت کړی. قرآن چې په کوم امت باندې نازل شو هغې ته د خیر الامم خطاب شوی دی. الله پاک دا امت د ټولو تیر شو امتونو نه بهتر جوړ کړی، لکه چې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. قرآن چې کوم کس په خپلو سینو کې محفوظ که، د دغه حافظ قرآن مقام الله پاک اوچت کړی. رسول الله فرمایي یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نو جنت ته د داخلېدو په وخت به حافظ د قرآن ته وویل شي ته د الحمدو نه قرآن شروع کړه او قرآن لوله او د جنت په منزلونو باندې خیجه. ټول سرمایهداران، ټول پادشاهان، ټول وزیران او ټول هغه کسان چې هغو د الله د اوامرو نه سرکشي کړې ده، هغه به په تعجب سره ګوري. چاته به دا عزت الله نه ورکوي، دا عزت به الله رب العزت
هغه کسانو ته ورکوي چې هغو خپل ژوند په مسکنت او په فقر کې تیر کړی، تل لپاره به په خاورو او په پوزکیو باندې ناست ول، د الله کلام به یادوه. الله دا عزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو ته به مفسدینو په دنیا کې د حقارت په سترګه کتل، حتی دې خلکو سره به خبرې کول عیب ګڼه، هغو ته به قسمه قسم طعنې ورکولې، خو دې حافظ د قرآن ته به الله دا عزت ورکوي او الله به ورته وایي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، داسې په آرام آرام او په مزه مزه په شوق وایه لکه څنګه چې تا به قرآن په دنیا کې ویل، او کوم ځای چې د قرآن آخري آیت ختم شي هغه به ستا مرتبه وي، هغه به ستا مقام وي، او کوم کس چې په خپلو سینو کې قرآن محفوظ ساتلی وي د هغې مور و پلار ته به داسې تاج اغوستلی شي چې د هغې څرک او د هغې رڼا به د مر رڼا هم نشي کولی. د لسو داسې سړو چې په هغو به جهنم واجب شوی، د هغو په حق کې به د حافظ قرآن سفارش او شفاعت قبلولی شي. په دنیا کې چې کم کس د مرګ نه د چا په سفارش او د چا په شفاعت باندې خلاص وي، نو دې کس ته به څومره لوی عزت وي، په آخرت کې به د جهنم نه د خلاصولو اعزاز الله رب العزت حافظ د قرآن ته ورکوي، بل چا ته به یې نه ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم افسوس دی په دې خبره چې نن مسلمان قرآن پریښی دی. په دې پوهېدل او په دې باندې عمل کول خو ډیره لرې خبره ده. مسلمان د قرآن لوستل او د قرآن ویل هم پریښي دي، بس قرآن سره صرف یو رسمي تعلق پاتې شوی دی چې هغه یې په ښایسته کپړو کې تړلی وي او په اوچته انوارۍ کې ایښی وي او په هغو باندې خاورې پرتې دي. کله چې یو کس وفات کیږي نو بیا قرآن راواخلي، د هغه سر ته کیني صورت یاسین وایي چې الله رب العزت د دې روح په آساني سره وباسي. همدارنګه چې کله دریمه، اومه او څلوېښتمه وي نو قاریان او حافظان راوغواړي د پیسو په مقابل کې په هغو باندې ختم وکړي. د قرآن حق په دې باندې نه ادا کیږي. په قرآن باندې عمل هم وکړئ، د قرآن ختم هم وکړئ، په قرآن باندې عمل وکړئ. همدارنګه قرآن د هغه چا چې روح یې وځي قریب الموت د هغه په سر یې ولولئ. په یو رسمي تعلق د قرآن سره مه ساتئ چې صرف د ختم په وخت کې او د جنازو په وخت کې قرآن یاد وي، بل وخت هم یاد نه وي. همدارنګه چې کله کور جوړ شي نو د قرآن ختم وکړي، د برکت لپاره ښه خبره ده. چې کله دکان جوړ شي د قرآن ختم وکړي، د برکت لپاره ښه خبره ده. خو بیا په کور کې هلته د هغه نه مخکې هغه د ټولو فحشاو منبع راوړي، هلته یې کښېني، په هغه کې سریال او فلمونه ګوري. همدارنګه په دکان کې نو هغه برکت چیرته پاتې شي؟ آیا قرآن صرف د دې لپاره راغلی و؟ آیا د صحابه کرامو په زمانه کې، د محمد رسول الله په زمانه کې قرآن صرف د دې کارونو لپاره استعمالېده؟ دا هم وکئ، په کور کې ختم هم وکئ، په دکان کې هم ختم وکئ، د مړي په سر هم قرآن ولولئ، خو د دې تر څنګ په قرآن باندې عمل هم وکئ. تاسې وګورئ چې په یو لوی کلي کې چې په هغې کې به ډاکټر هم وي، انجینر به پکې هم وي، په هغې کې به ساینسدان هم وي، په هغې کې به سوداګر او تاجر هم وي، خو چې کله په جماعت کې د ختم ضرورت وي داسې به څوک نه وي چې هغه راشي ودرېږي او خلکو ته ختم ورکړي. حافظ به هم د بل ځای نه راوستلی شي او همدارنګه فاتح به هم د بل ځای نه راوستلی شي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق د دې راکړي چې قرآن یاد کړو او د دې تر څنګ د الله رب العزت په کلام باندې عمل وکړو. نو د قدر شپه داسې برکتناکه شپه ده. دا لومبی خصوصیت دی چې په دې کې الله رب العزت د قرآن پاک په شان عظیم الشان کتاب نازل کړی دی، او دا داسې خصوصیت دی چې د دې خصوصیت د لیلة القدر عظمت او مرتبه نوره اوچته کړه. یعنی د قرآن د رانازلېدلو په واسطه باندې الله رب العزت د قدر شپې ته نور هم عزت ورکړ. نو راشئ دا شپې په موږ او تاسو را روانې دي، الله ته متوجه شو، د الله رب العزت نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړو او تل لپاره د رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو. ځان ته، ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، مسلمانانو ته دعا وکړو چې الله رب العزت دوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او د ګناه او د معصیت نه یې په خپل حفظ و امان کې وساتي. او که داسې ژوند زموږ په غفلت باندې تیریږي
نو په دنیا کې به هم زموږ لپاره راحت او سکون نه وي. تل لپاره به د دنیا په تلاش کې یو که شپی او ورځ، همدارنګه په آخرت کې به هم بیا موږ سرګردانه یو، د الله په حساب کې به ولاړ یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړه. واسمان ته سر هوا سر وامد واسمان ته ته په اصل کښې له خاورې یې پیدا نن دې وار دې قدر وکړه که رښتا دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دې قدر وکړه رښتا. دویم خصوصیت د قدر شپې دا دی چې په دې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره او غوره دی. الله رب العزت فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده دا بهتره ده د زرو میاشتو نه. الله داسې نه دی ویلي چې د قدر شپې عبادت دا برابر دی د زرو میاشتو د عبادت سره، بلکې الله دا ویلي دی چې د قدر شپې عبادت دا غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه. زیاتوالی الله تعالی ته معلوم دی چې الله څومره زیاتی نورو هم ورکړی دی. دا د الله رب العزت فضل او دا د الله رب العزت رحم او کرم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. دا خصوصیت الله رب العزت د رسول الله امت ته ورکړی، بل امت ته چیرته هم نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مجلس کې ناست و او د بني اسرائیلو د عابدینو تذکره یې کوله چې د هغوی عمرونه 200 کاله 2.5 کاله ول. په دیو کې به هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت کوه. نو صحابه کرام وپسخېدل، ویل یا رسول الله زموږ عمرونه خو 80 او یا تر 80 کلو پورې دي، نو زموږ عبادت به څنګه د هغو عبادت سره برابر شي؟ نو الله رب العزت دا صورت نازل که، ویلې چې لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده هغه غوره او بهتره ده د زرو میاشتو د عبادت نه. دا په هر مسلمان باندې را روانه ده چې روژه نیسي په آخر لسیزه کې دی د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړي، نو الله رب العزت به هغه ته د زرو میاشتو د عبادت اجر و ثواب ورکوي. دریم خصوصیت او دریم ځانګړتیا د قدر شپې دا ده چې په دې شپه کې جبرائیل علیه السلام سره د نورو فرشتو د آسمان نه راکوزیږي او هغه مسلمانان که زموږ خویندې دي که زموږ وروڼه دي چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې مصروفه دي، نو جبرائیل علیه السلام سره د نورو ملائکو په هغو باندې سلام کوي، لکه چې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. نازلیږي ملائکې سره د جبرائیل علیه السلام د الله رب العزت په امر باندې، نو دوی سلام کوي په هغه چا باندې چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغوله وي، او دا کار د لمر پرېوتلو نه واخله تر سبا راختلو پورې وي. نو قدرمنو اورېدونکو، په دې شپو کې د الله رب العزت رحمت راورېږي، نو څومره چې کولی شئ هغومره تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ. ځان د الله رب العزت د رحمت نه مه محروموئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د لیلة القدر د خیر او برکت نه محروم شو، هغه گویا د ټول خیر نه محروم شو او د دې خیر نه محرومه کیږي مګر هغه کس چې هغه یقینا محرومه وي او یقینا بدبخته وي. الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او رحم او کرم سره د خپل رحمت نه محرومه کوي. په ځانګړې توګه په دې شپه کې دی الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق را نصیب کړي. نو په دې وجه قدرمنو اوریدونکو، د ټولو نه افضله دا ده چې د آخري لسیزې ټولې شپې په ویښه او د الله رب العزت په عبادت کې تیرې کړئ. ټول کال موږ ویده شو، ټول کال موږ خوبونه وکړل، راشئ په دې آخره لسیزه کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، الله موږ ته بخښنه وکړي. که 10 واړه شپې هم تاسو په ویښه باندې نشئ تیرولی،
نو صرف هغه شپې چې هغه طاق شپې دي هغه خو په ویښه کې تیره کړئ، په هغو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت خو وکړئ چې هغه 21مه شپه، 23مه شپه، 25مه شپه، 28مه شپه او 29مه شپه ده. او که ټوله شپه په عبادت کې نشئ تیرولی نو څومره چې کیدی شي هغومره خو تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ، څه حصه به الله رب العزت ضرور تاسو ته درکوي. خو زمونږ اکثر رونه او خویندې هم شته دی چې په دې شپو کې هغوی هم د الله رب العزت د رحمت نه محرومه دي. 1 ساعت 2 ساعتو لپاره هم هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت نه نه پاتې. کم از کم هر سړی خو دې دومره وکړي چې د ماسخوتن او د سهار لمونځ دې په جمع سره ادا کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې د سحر او ماسخوتن لمونځ په جمع سره ادا کړي هغه ته د ټولې شپې د عبادت کولو ثواب ورکول کیږي. سبحان الله، څومره مهرباني ده د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. خو بیا هم چې څوک محروم شي نو د هغه په محرومتیا او د هغه په بدبختی کې څه شک نشته، هغه یقیني بدبخته دی، هغه یقیني محروم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله عنها ته یوه دعا ښودلې. حضرت عایشې ته یې پوښتنه وکړه یا رسول الله که زه د قدر په شپه پوه شم چې دا د قدر شپه ده نو په هغې شپه کې زه څه دعا وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ای الله ته بخښونکی، بخښنه ته خوښه ګڼې نو ته زما نه بخښنه وکړه، زما ګناهونه معاف کړه. هر څوک چې په هره ژبه کولی شئ، خو کومه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الفاظو کې دی چې هغه د مبارک خولې نه وتلي دي هغه بیا په نورو کې نشته دی. نو دا یاد کړئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. شپې شپې موږ په لاو لهب کې تیرې کړې، شپې شپې د حرام په اورېدلو او د حرامو په لیدلو کې تیرې کړئ. راشئ په دې لسیزه کې الله ته کښېنئ، الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، خپل اولاد لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ او دا توفیق وغواړئ چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق په باقي ژوند کې رانصیب کړي، ځکه د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ ژوند دی. الله ته به درېږو، الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي. که څوک هم په دې شپو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولی، ځان خو دې د ګناه نه په دې شپو کې وساتي، د خپل اولاد، د خپل کورنۍ، د خپل دوستان خو دې د ګناه نه بچ کړي په دې شپو کې. ځکه په کم متبرک وخت کې چې عبادت کوونکي ته الله رب العزت ډیر اجر و ثواب ورکوي، په هغه باندې د الله رب العزت رحمت راوریږي. نو همدارنګه په دغه متبرک وخت کې که څوک ګناه کوي او د الله رب العزت نافرمانی کوي نو په هغه باندې هم د الله رب العزت لعنت د تیز باران په شان وریږي. نو که په دې شپه د الله طاعت او عبادت نشو کولی، کم از کم ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه بچ کړو. اما متاسفانه باید ووایم چې په دغو شپو کې هم زموږ کورنۍ او خپله تلویزیون ته ناست یو، هغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه تر سبا پورې ګورو. هغه پلار چې په هغې کورنۍ کې دی الله به د هغه نه پوښتنه نه کوي، هغه مور چې په هغې کورنۍ کې ده هغه نه به الله پوښتنه نه کوي. چې داسې د رحمت په شپه کې، داسې د برکت په شپه کې چې د الله رحمت د تیز باران په شان وریده، تاسو هم د دې نه خپل ځان او د خپل اولاد محرومه کړي وئ، په فساد کې اخته وئ. نه، که عبادت نشئ کولی، ګناه نه خو خپل ځان او د خپل اولاد وساتئ. حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلی دي لکه څنګه چې څوک په محمد رسول الله باندې یو وار درود شریف ووایي، په هغه باندې د الله رب العزت 10 رحمتونه نازلیږي. العیاذ بالله که یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي نو په هغه باندې هم 10 لعنتونه نازلیږي. ګرځنده عیب لګوونکی، هغه چغلخور دی، منع کوونکی دی د نیکي د کارونو نه، د حد نه تیریدونکی دی، غټ ګنهګار دی، بدخویه دی، د دې نه هر څه علاوه بدذاته دی.
نو به هر حال قدر زر خدای نیت سړی کړي زر خدای دغه چې و ثواب ستا ګناه ستا دغه چې موږ ته ووایي زموږ په اوس په خوله کې ګډۍ دي ملایانو مخکې چې ما ته لمونځ راښوی نو ما دغه ویله چې زر خدای او ملایان بعضې اوس وایي چې وایي دا څوک نه وایي دغه ګناه لري نو دا مسله سره حل کې نه ډېره مهرباني وکړي مولوي خدای راکړي وای وزرونه محبت په اصل کې نیت قصد قلبي ته ویل کیږي چې یو سړی په خپل زړه کې قصد وکړي چې زه به دا 4 رکعته مونځ فرض یا سنت په دې وخت ادا کوم اقتدا به د امام پسې کوم دا کفایت کوي حتی زمونږ ځینې فقهاو دا مسله انشاءالله بحر الرایق لیکلې ده هغه ویلي دي چې نیت په ژبه باندې بدعت دی خو ځینې نورو فقها ویلي دي چې دا موافقت د لسان د قلب سره مشکل پکې نشته دی خو چې قصدي قلب وشي هغه نیت یا قصد چې په زړه کې وشي هغه ډېر بهتره دی زموږ ځینې ورونه دي چې کله مانځه ته راشي نو نیت مې وکړه په دې کې سات تیر کې تکبیر تحریم هم تتلی رکوع هم تتلی سجده هم تتلی وي نو مسلې دې ته ضرورت نشته چې حضور تاسو په نیت کې یاد کړئ هغه قلبي قصد چې تاسو وکړئ د هر شي لپاره کفایت کوي بل پیغام ووارو السلام علیکم مهربان یم چې جوړ خوشحال اوسئ محترم عظیم مولوی محمد یاسین فهیم ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ محترم مولوی صاحب زموږ پوښتنه داسې ده که د سړي پر یو چا باندې پیسې باندې وي او د هغه پیسې حرامې وي نو هغه د خپل پور په شکل سره ورسره اړ کړي که چیرې مخکې تر دې څخه چې دی خبر شي چې د هغه پیسې حرامې وي هغه پور ورکړی وي نو پوښتنې هیله ده چې پوښتنې ته مو جواب راکړئ ستاسو د دعا څه هیله یم مننه ده نه صبرېږي بېلتا د پتا باندې شیدا د خپل نقاره زړه ته مې دا څنګه ورکړم و نبي سلطانه کومه پیسې چې تا ورکړي دا ستا حق دی او په هغه باندې دا لازم او واجب ده چې ستا حق تا ته در وسپاري که یو سړی په دې باندې پوهیږي چې د فلاني سړي سرمایه او دارایي ټوله حرامه ده د نامشهور لارې نه هغه لاسته راځي کمې پیسې چې دا لري دا هم حرامې دي یا د سود دي یا د غصب دي یا د رشوت دي یا په ناروا طریقو یې لاسته راوړي داسې کس سره باید مسلمان اصلا معامله ونه کړي خو بیا هم که خبر نه و او دې ورسره معامله وکړه څه پیسې ورکړې اوس چې بیرته اخلي ځینې زموږ فقهاو او معاصرو فتواو لیکلي چې دې دپاره پکې کم باک نشته دی اگر که بهتره خبره دا ده چې داسې انسان نه په هر وخت کې ځان وساتي بل پیغام به واورو زه محمد یعقوب آغا د لښکرګاه څخه پوښتنه کوم د مولوي یاسین صاحب څخه چې اختر خو 3 ورځې د لوی اختر پر ورځ هم اختر ایسېږي په دویمه سېږي په درېیمه هم سېږي که چیرې یو سړی مرغومی د یوه کال پیدا کړي چې پر ورځ د اختر یې کال نه یې پوره او په دویمه ورځ یې کال پوره کېږي ایا دا اختر یې کېږي که نه کېږي والسلام مسله د قرباني د څارویو زموږ فقهاو په ځانګړې توګه علامه یوسف لودیانوي شهید په خپل کتاب کې په 4 جلد کې انشاءالله 192 صفحه کې دغه مسله لیکلې که څاروی عمر د 1 کال نه 1 ورځ هم کم وي د هغه قرباني نه کیږي او دا یې هم لیکلي که داسې یو څاروی و چې عمر د کال نه کم و خو په بدن باندې ډېر ښه برابر و چې هغه داسې ښکاره کېده لکه چې د دې عمر 1 کال وي نو بیا کېدای شي چې د هغه قرباني تاسو وکړئ او د هغه نښه چې ده انشاءالله 2 غاښونه دي نو که په اوله ورځ باندې چې چا هغه نیټه د تولد لیکلې وه چې دا په دغه ورځ باندې پیدا شوی دی دونه باریکیو ته به څوک متوجه کېږي نه خو که نیټه د تولد ورته لیکلې وه چې د اختر په اوله ورځ یې نیټه پوره نه وه د کال په 2مه ورځ یا په 3مه باندې پوره شوه قرباني یې کېږي مشکل پکې نشته دی بل پیغام وور منا او نیکې هیلې مولوي صاحب تا ته وړاندې کوم حاجي عبدالقیوم یم د زابل ولایت ستا سره په تماس کې یم محترم مولوي صاحب زما پوښتنه په دې ډول ده دلته یو کومندان د دا په ولسوالي کې و دلته یو د وجرې طالب یې بوری و سبقان یې ووم له غزل نو بیا دا طالب ته ویلي چې زه تایله کومه ته ما ته حال وایه بیا طالب ورته وویل زه خو په دنیا شان سبقان وایم هېڅ شی ولاکم بیا ده طالب ته ویلي چې که ما دې په 3 کاڼې دواړې معاینې ته لاکړي زه تایله کوم ته ما ته حال ووایه هېڅ شی نشته دې سړي طلاقونه واچول په 3 کاڼې په 15 کلمه سره آیا پر دې کومندان زه معاینه ته لاکه ده که نه ته راته وسلام دا نمایان واړه زمکو هم اسمان دی پروت په مدینه کې جانان دی هغه طلاق چې معلق کړه شي تر شرطه پورې
زه نه هغه قمندان پیژنم نه تا پیژنم، زه اصلي شرعي مسله درته وایم. که یو سړی دا قصد وکړي چې زه به دا کار کوم، که مې دا کار ونه کړه 3 طلاقه دي واقعي، نو هغه سړی چې دا کار ونه کړه 3 طلاق هلته واقع کېږي، په دې کې شک نشته. نو که یو سړی 2 معنی ولري یا 3 معنی ولري او داسې یو کار معلق کړي تر یو کاره، طلاق معلق کړي تر یو کاره پورې، که دغه کار ما وکړه زما ښځه دې طلاقوي یا مې ونه کړه زما ښځه دې طلاقوي، نو هغه کار یې که منع یې کړې وه چې زه که مې وکړه طلاقه به یي، نو چې ویې نه که طلاقه دی، چې ویې که طلاقه دی، او که داسې ویلې چې ومې نه که طلاقه به یي، نو چې ویې نه که بیا به طلاقه یي. نو چې طلاق معلق شي تر شرطه پورې چې په وجود د شر کې دلته مشروط طلاق راتلونکی دی، طلاق واقع کېږي. بل پیغام واورو. شریف د کندهار ولایت څخه وتاج ته پیغام پرېږدم. زما د محترم مولوي صاحب څخه 2 پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده، په اوداسه کې اجتماعي باید کلمې وویل سي، او که په سر کې د بسم الله په پای کې د شهادت کلمه، او د اوداسه کې د غاړې مسه څه رقم ده. دویمه پوښتنه د ښځو پر بله غاړه باندې خلک سړکان هم دي، خلک په چیرېږي، نر او ښځې ټوله په چیرېږي دا سړکان. نو دلته خلک اودس تازه کړي اول خامخا استنجا وایي، دلته داسې د پردې ځای هم نشته، بس دغسې لږ کښېني استنجا وایي. نو د استنجا ضرورت شته او که نه؟ مونږ امتیان یو ګران پاپا سبحان دی زر زر ساده. مسله د اوداسه او د اوداسه د ذکرونو تسمیه او بسم الله الرحمن الرحیم ویل د اوداسه په اول کې د سنت دي. حتی امام شافعی رحمه الله فرمایي که چا د اوداسه په شروع کې تسمیه او بسم الله الرحمن الرحیم ونه ویل د هغه اودس نه کېږي، لا وضوء لمن لم یسمه. لکن د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل د اوداسه په ابتدا او د اوداسه په شروع کې دا سنت دي. او هغه نور اذکار چې د هر اندام په مینځلو کې ویل کېږي هغه زموږ د فقه کتابونو په ځانګړې توګه د نور الایضاح حواشیو را نقل کړي دي. او د شهادت کلمه د اوداسه په آخر کې ولوستلی شي، اگر که ځینې روایاتو کې دا هم شته دی، په حدیثو کې دا ثابت ده چې د اوداسه په جریان کې دې ولوستلی شي. اما هغه حدیث چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی چې چا اودس وکړه د اودس نه وروسته دا کلمه وویلې، دې ته به د جنت 8 واړه دروازې خلاصې شي. نو هغه د شهادت کلمه چې د اوداسه په آخر کې ولوستل شي بهتره ده، اگر که د اوداسه په جریان کې د شهادت د کلمې لوستل هم د احادیثو نه ثابت دي. او دویمه مسله مسح د رقبې یا مسح د څټ، دا هم د فقه د کتابونو نه دا ثابته ده، انشاءالله په حدیثو کې هم ده. او مسح په دې طریقې ده چې دا 3 ګوتې لمدې شي او په څټ کې کیښودلی شي، لږ فشار ورکړي هلته. اما د 2 لاسونو ګوتې نیول او هغه په غاړې باندې لاندې راکش کول، دې ته زموږ فقهاو بدعت ویلي. کولی شي چې رد المختار تاسې باب سنن الوضو په دې کې چې هغه مسح رقبین را نقل کړي ویې ګورئ. او مسئلې د استنجا په ځینې ځایونو کې استنجا سنت او په ځینې ځایونو کې درجه د فرض ته رسیږي. په هغه ځای کې چې سنت نو هلته خلک ګوري ترک د فرض راځي، نو بهتر دا ده چې استنجا ونه شي. بل پیغام به واورو. محترم مولوي صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دغه باره مې یو پوښتنه درڅه کوله. دغه د لمانځه په ښین کې دا د مستریانو او مستریانو شاګردان په داسې ناوله جامو کې راځي او مسجد ته ځي، هغه هېڅ د دې امکان نه دی سره چې په څنګ ورسره ودرېږي، د دغو کالو باندې لمونځونه صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي. او بل مې په دغه پوښتنه درڅه کوله چې په لمانځه کې په جومات کې په جمع باندې چې بعضې خلک چې سټو سره لمونځونه کوي، د دغه په باره کې لږ معلومات راته راکړئ. مونځ الله سره ملاقات دی. حتی زموږ د اصول فقه علما لیکي که یو انسان قسم وخوري چې زه به الله سره خبرې کوم، هغه لاړ شي الله سره خبرې نشي کولی او داس وکړي 2 رکعته مونځ وکړي، په قسم کې دا حانس کېږي نه. نو الله ته باید په ډېره پاکه جامه کې، په ډېره ستره جامه کې، په ډېره نظیفه جامه کې الله ته باید ودرېږو او د خپل راز او نیاز الله سره شریک کړو. خو بیا هم که زموږ ورونو څه مشکل درلوده، په دوکان کې پاکه جامه نه درلودله یا دومره وخت دې لپاره نه و مونځ ترې نه قضا کېده، هغه د مستریتوب جامه چې د دې په ځان ده، که په هغې باندې مانځه ته ودرېږي مونځ یې کیږي، خو په هغې جامه باید جومات ته لاړ نه شي چې د جومات کې درېږي او تر څنګ یې څوک ولاړ دې نه د ګیریسو او د موبلاینو موی وځي. همدارنګه یا د جومات فرش او د جومات غولی دا خرابوي، نو په داسې جامه دې بیا جومات ته نه ځي. کوشش وکړئ ډېره په پاکه جامه باندې الله ته ودرېږئ. که تا ته څوک ووایي راځه د مستریتوب په جامه باندې د والي مخې ته ځو ملاقات ته لاړ به شي، والي لا پیدا چې یو امر د اوزي د مستریتوب په جامه د امر اوزي ملاقات ته لاړ شي،
شل وارې به درېږې په ښیښه کې به ځان ګورې نه الله ته هم چې درېږې ډېر په پاکه جامه کې ډېر په نظیفه جامه کې الله ته ودرېږه ان الله جمیل یحب الجماله الله جمیل دی جمال ښایست الله ته ډېر محبوب دی الله یې غوره ګڼي او د دویمه پوښتنې په ځواب کې دې دا ووایم چې په هره طریقه باندې چې الله ته انسان ډیر په تضرع او په عاجزي باندې ودرېږي ډیره بهتره ده. نو اوس زموږ فقهاو لیکلي چې په لوڅ سر باندې مونځ په هغې ټولنه کې چې هلته پټ سر احترام او عزت وي مکروه دی. نو قدرمن اورېدونکو که تاسو غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته پیغام پرېږدئ لومړی په خپل ټلیفونو کې 455 شمېره ډایل کړئ اوکې کړئ د هغه نه وروسته 441 شمېره ډایل کړئ خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. نو اوس به راشو د خپرونې په دې وخت کې لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ. جانان تا باندې شیدا چیشي ستا د درګدا چیشي بیتا جا بادشاہ چیشي بیا ایزي مواګل د حشر د میدانې ته می جانانې ته می جانان. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا هم راشو ستاسو پیغامونو ته. السلام علیکم، زه محمد نسیم د کونړ نه تاسو سره په اړیکه کې. مولوي صاحب محترم، زما ستاسو نه یو تپوس دا ده چې د قاضي یا څارنوال سړي سره ډېر او بار ناحقه یو قید دی او دغه پرې وښیږي، دا تاسو په دغه باره کې موږ ته معلومات راکړئ. والسلام. هغه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې په څو خپرونو کې هغه ما تاسو ته نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قاضیان په 3 قسمه دي. یو قاضي په جنت کې او 2 قاضیان چې دي هغه په جهنم کې. هغه قاضي به چې الله رب العزت جنت ته بیایي هغه قاضي دی چې د الله په احکامو باندې خبر وي، پوه وي او د الله د حکم او د امر مطابق فیصله کوي. لا یخاف لومة لائم. او دویم هغه قاضي دی چې هغه د الله رب العزت په احکامو پوهیږي خو د الله د احکامو نه خلاف فیصله کوي، دا هم جهنمی دی. دریم هغه قاضي دی چې هغه په حق باندې نه پوهیږي او د حق نه خلاف هم فیصله کوي، دا هم جهنمی دی. د دریم قاضي په حق کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي هغه وایي چې دې حق نه پیژنده نو څه ته قاضي جوړیږي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هغه څوک چې د الله د حکم مطابق فیصله نه کوي کله الله ورته کافر وایي، کله الله ورته فاسق وایي او کله الله ورته ظالم وایي، نو هغه قاضي هغه څرنوال چې بغیر د کوم جرم او جنایت نه په چا باندې غلطه فیصله کوي د الله رب العزت د دې کلام لاندې شامل دی. الله ته به ځواب وایي. بل پیغام واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، زما دغه آیا د اوبو انسانان واقعیت لري که نه لري؟ دا یوه مسله. او دومه دغه دا دی چې دغه کوچنی چې پیدا شي 40 دوی تر قرآنو باسي، دغه څنګه نه؟ وسلام. زار بشم حبیبا زار بشم حبیبا مرسلان. د اوبو انسان خو چېرته ما نه دی لیدلی، نو په هڅه کې یم چېرته ولیده دا به د خلکو هسې خبرې اوبو انسانان نشته دی او قرآن دې لپاره نه دی راغلی چې کله ماشوم د 40 نه تیر شي هغه د قرآن لاندې تیر کړي. نه، دا غلطې خبرې د خرافات او بدعات او فاسد رواجونه دي چې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې دا لا باقي دي. قرآن دې لپاره راغلی چې هغه باندې د عمل وشي، هغه ولوستل شي او د الله احکام عملي شي، د نواهیو نه انسان ځان وساتي. او دا چې ماشوم د 40 نه تیریږي د 40 پیاوړي د قرآن نه تیروه، دا خو خرافات او بدعات دي، فاسد رواجونه دي. بل پیغام واورو. السلام علیکم، شمسلا ګلپوش یم، تاسو ته پیغام پرېږدم د کندهار ولایت څخه. ولي صاحب دغه مې سوال دی، زه په کندهار کې ګلپوشي دکان کوم، یعنې دا خنچې و عینه بکار و چې د خورۍ داسې شیان زه په دغه دکان کې رسوم. دغه کار ما ته جایز لري نه لري؟ په اسلام کې څنګه دی دا کار؟ یعنې دا د خارجي مملکتو دا کارونه چې په کندهار کې بې آداب دي، دا کار سره کم دی؟ جواب غواړم. السلام علیکم. د ژوند په لاره شیبو کې سترګه وړه مربا د جنت په نعمت. خالد جانه نه پوهېږم چې ته خلاصې ګلفروش ویلې که ګلپوش؟
ګل فروش به وي انشاءالله. خپله ګل فروشي د اسلام د نظره په دې کې څه مشکل نشته دی، خو انسان دې کوشش وکړي چې هغو اعمالو ته مخه کړي چې په هغه باندې الله نه ناراضه کیږي، الله پرې راضي کیږي. او که ته پوهېږې چې دا ستا کار د دې د الله رب العزت د نارضاتیا او د غضب سبب ګرځي، نو بیا دا کار تا لپاره هم حرام دی. مطلق ګل فروشي د اسلام د نظره په دې کې څه مشکل نشته. بل پیغام واوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما سلام د مولوي صاحب پر ورسېږي. مولوي صاحب ما دغه پوښتنه ده، دغه پوښتنې ستاسو کېږي، یعنې ستا په یاد ده چې د دې کې ستاسو کتابونه پراته دي. بس خالد جان را سره ناست دی، دغلته ویني چې یوه سپینه پاڼه ده چې ستاسې پوښتنې ما پکې لیکلي دي، او دلته دونه میز هم نشته چې زه کتابونه پکې قطار کړم، او دونه وخت هم ما سره نشته دی. هغه د الله فضل او رحم ما سره معی دی چې الحمدلله زه مطالعه کوم او د الله په فضل سره هغه زما یاد وي. نو نن ورځ هم د ستاسو په هغو کې حوالې نشته دی، کنې ټولې الحمدلله راته یادې دي، بیا به هم درته وایمه. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د حاجي مولوي صاحب څخه یو څو پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې د ایام تشریق تر څو ورځو پورې ول کېږي او څو اړول کېږي او مقتدي کول په دغه کې کم یو دی. او دوهمه پوښتنه مې دا ده که مقتدی د امام سره په اوله تشهد څخه وروسته اللهم صل وویله، تر ده باندې سجده سهو سته او که اعاده د لمانځه ورباندې سته. فقط بس دغه زما پوښتنې دي. او درېیمه پوښتنه مې دا ده د حاجي مولوي صاحب څخه ته چې رضي مختار ته حواله ورکوې اتفاق سره کوم رضي مختار دی، بیروتی دی، او که 12 جلده والا دی او که 6 جلده والا دی. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. کله چې نبي تلو د مکې نه مدینې په لور غلي غلي د د ایام تشریق په هکله هم زموږ د فقهاو ترمنځ ځینې اختلافات شته، خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او مشرب دا دی چې 4 ورځې دي. د عرفې ورځې د سهار نه شروع کیږي تقریبا 12 د ذوالحجې تر مازدیګره پورې. تر هغه وخته پورې به منفرد او مقیم ټول یو وار تکبیر وایي، یو وار تکبیر واجب دی. او مقتدي چې څومره سهو شي امام پسې په هغه باندې سجدې سهوه نشته، غیر د دې سهوي که نورې سهو پې لازم شي سجدې سهو پې نشته دی. او د رد المختار او در المختار په هکله تاسې پوښتنه وکړه. ما سره سابق یو بل رد المختار و چې هغه به ما اکثر مطالعه کوه، نه پوهېږم چې هغه په څو جلده کې دی، خو اوس چې یو رد المختار دی ما سره دا په 12 جلدونو کې دی. نه پوهېږم چې کومې مکتبې چاپ کړی دی، خو زه د دواړو مطالعه کوم. کله د له باغونو نه به په یوه کې راښکاره شي د یاقوتو، مرواریدو، طلا او نقرې منبرونه به کیښودل شي. د هغوی تر ټولو ټیټ او ښکته به د مشکو پر غونډۍ باندې کینی، په داسې حال کې چې پر چوکیو ناست خلک به یو بل له ځانه په ځای کې نه بولي. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړې، نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله موږ به خپل رب وینو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هوکې، ولې تاسې د 14مې سپوږمۍ په لیدو کې شک لرئ؟ صحابه و کرامو وویلې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل همدغسې د خپل رب په لیدو کې خپل فکرونو ته د شک لارې مه پرانیزئ او شک ته لار مه ورکوئ چې ستاسو ذهنونو ته لار پیدا کړي، او په هغه مجلس کې به هیڅوک داسې نه وي چې الله دې له هغو سره خبرې ونه کړي. په دې مجلس کې چې څومره کسان ناست دي چې هغو ته د الله رب العزت دیدار نصیب کیږي، نو الله رب العزت به له ټولو سره خبرې کوي، ان تر دې پورې چې له هغوی څخه به کم یوه ته ووایي ای پلانیه او د پلاني زویه، هغه ورځ دې په یاده ده چې داسې او هسې خبرې دې وکړي. هغه سړی به په ځواب کې ورته ووایي ای زما پروردګاره ولې تا زه ونه بخښلم؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي هوکې ما ته وبخښلې، زما د بې حده او بې اندازې مغفرت له مخې تر دې مقام او منزلته پورې رسېدلی. په همدې وخت کې به وریځ د هغوی په سر ولاړه وي او د عطرو باران به پرې شیندي چې تر اوسه پورې به یې د دغسې عطرو ښکلی بوی تر پوزو نه وي حس کړی. الله رب العزت فرمایي هغو انعامونو په لورې ورشئ چې درته تیار کړي مې دي، او هر څه مو چې زړه غواړي هغه در سره واخلئ. بیا به هغه ښار ته ورشو
چې د فرښتو څخه ډک دی. په هغو کې به داسې څیزونه وي چې بیلګې به یې سترګو لیدلي نه وي، غوږونو به اورېدلي نه وي او په زړونو کې به راتېر شوي هم نه وي. نو هلته چې هر څه وغواړو هغه به راته راوړل شي. هلته پلورل او پیرودل نشته. هغه بازار کې به جنتیان له یو بل سره خبرې کوي. د لوړې مرتبې خاوندان به د ښکتې مرتبې خاوند ویني او د هغو د جامو په لیدو به حیرانیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په آخر کې داسې راغلي، کله چې خاوندان خپلو میرمنو ته را وګرځي نو میرمنې به ورته ووایي ښه راغلاست، د مخکې په نسبت ښکلي او خوشحاله راغلي یی. هغوی به ورته په جواب کې ووایي نن د ستر پروردګار په وړاندې کېناستو نو باید همداسې ښکلي او خوشحاله راغلي وای. الله رب العزت د جنت زموږ نصیب کړي او وروسته د دې د الله رب العزت په جنت کې د خپل دیدار زموږ نصیب کړي. نو راځئ درنو اوریدونکو، هغو ښایسته او نیکو عملونو ته مخه کړو چې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه مو کړې وي، تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي، جنت ته لاړ شو او د الله رب العزت دیدار مو نصیب شي. په همدې هیله حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة یونس دا آیت تلاوت که للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کومو کسانو چې د ښو چارو لاره غوره کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني. نو وی فرمایل کله چې جنتیان جنت ته او دوزخیان دوزخ ته ننوځي نو یو آواز کوونکی به آواز وکړي ای جنتیانو له تاسو سره الله ژمنه کړې وه، هغه غواړي چې خپله ژمنه پوره کړي. جنتیان به ووایي د څه شي ژمنه؟ ولې الله رب العزت زموږ د عملونو تله درنده نه کړه او موږ یې سپین مخي نه کړو او موږ یې جنت ته داخل نه کړو او له دوزخ نه خلاص نه کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله له مخې به پرده لرې شي او هغوی به الله رب العزت ته وګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په الله قسم هیڅ شی به د هغه په اندازه ښکلې مینهناک نه وي او د هغوی سترګې به ترې د روښنایي توب نه واخلي. الله رب العزت دې په جنت کې د خپل دیدار زموږ او ستاسو نصیب وګرځوي. له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل لپاره دا دعا کوله. د مسلم حدیث دی ای زما پروردګاره ستا د څیرې له لیدو څخه د خوند اخیستو او ستا د دیدار شوق له تا نه غواړم. که په دنیا کې موږ د لمر لویدو او یا د لمر راختو په وخت کې مشرق او مغرب ته وګورو نو له ځان سره وایو ای الله څومره ښکلې منظره ده. په داسې حال کې چې دغه دنیا د الله لپاره لکه د ماشي د یو وزر په اندازه هم ارزښت نه لري. نو ستاسې نظر د خپل ښکلي خالق او هغه ته د کتو په اړه څه دی؟ هغه زړه ته به څه ورپېښیږي چې هغه د خپل پروردګار دیدار باندې خوشحاله شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ته بیرته ورګرځو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیلې په هغه مجلس کې به داسې هیڅوک هم پاتې نشي چې الله رب العزت ورسره خبرې ونه کړي. له ټولو سره به الله خبرې کوي. الله رب العزت به په جنت کې له ټولو جنتیانو سره په داسې حالت کې خبرې وکړي چې له هغوی ټولو څخه به راضي وي. تاسې څه فکر کوئ چې الله رب العزت به په خبرو کې تاسو ته څه وایي؟ هغه به وایي ای فلانیه او د فلاني زویه هایا هغه فلانۍ ورځ دې په یاده ده چې داسې دې وویل او ګناه دې وکړه؟ بنده به ورته ووایي ای زما ربه ای زما پروردګاره ولې تا زه ونه بخښلم؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي هو ای زما بنده ته زما د بخښنې له امله دغه ځای ته رارسېدلی. جنت همدغه دی چې موږ په اړه بحث وکړو. موږ ټول په دنیا کې د نیکمرغۍ په لټه کې یو خو بشپړه نیکمرغي په دنیا کې نشته. دنیا فانی او زوالی ده.
ریښتینې نیکمرغي په جنت کې ده او جنت هماغه دی چې موږ یې ښکلاوې درته په څو خپرونو کې بیان کړي. جنت ته به هیڅوک هم داخل نشي مګر په داسې حالت کې چې له ګناه څخه به پاک وي. تاسې باید په دې باندې وپوهیږئ چې جنت د هغو کسانو لپاره الله رب العزت پیدا کړی چې پاک او خالص خلک دي او هغه خلک چې له نورو سره په دنیا کې چل کوي، کینه کوي، حسد کوي، غیبت کوي او یا هم له خلکو سره په بده توګه چلند کوي، هغوی نشي کولی چې جنت ته داخل شي. له پاک او بیریا انسان نه پرته بل هیڅوک هم جنت ته نشي داخلیدلی. د دې خبرې دلیل د الله رب العزت دغه قول دی لکه چې په صورت زمر کې فرمایي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی وي پر تاسو، ډیر ښه راغلاست، ننوځئ په دې کې د تل لپاره. کله چې جنتیان جنت ته ننوځي نو د الله رب العزت له طرفه هغوی ته ویل کیږي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی وي پر تاسو، ډیر ښه راغلاست، ننوځئ په دې کې جنت کې د تل لپاره. طبتم یعنی له ګناهونو څخه پاک شوي، معنا دا چې که تاسو له ګناهونو څخه پاک شوي نه وئ نو جنت ته نشوئ داخلیدلی. همدارنګه الله رب العزت په صورت نحل کې فرمایي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغو له خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو دا پرښتې به ورته وایي سلام دی وي پر تاسو، د خپلو عملونو په بدل کې ځئ ولاړ شئ جنت ته ننوځئ. پاکی او سپېڅلتیا جنت ته د داخلېدو شرطونه دي. یعنی ستاسو په وجود کې باید د یوې ذرې په شان ګناه او معصیت نه وي. تاسې باید پاک او خالص وئ چې جنت ته داخل شئ. که څوک پوښتنه وکړي چې دغسې به څنګه امکان ولري چې په چا کې د یوه ذره ګناه هم نه وي، په داسې حال کې چې موږ له سر نه تر پښو پورې په ګناهونو کې ډوب یو، آیا د دې معنا دا ده چې هیڅوک به جنت ته نه ځي؟ نه، اصلي مقصد دا نه دی، بلکې برعکس په میلیونو کسان به له عذابه پرته جنت ته ځي. په دې کې شک نشته درنو اوریدونکو چې پاک او سپېڅلي خلک به جنت ته ځي. خو د نورو په اړه یعنی د ګناهګارو خلکو په اړه دا د الله یو لوی رحمت دی چې زموږ لپاره له ګناه څخه د پاکېدو 11 تمځایونه په پام کې نیولي دي، او دا هغه اسباب او وسایل دي چې له هغو څخه په ګټې اخیستنې موږ جنت ته د ننوتو په خاطر ځانونه له ګناهونو څخه پاک کړو. له دغو 11 تمځایونو څخه 4 یې په دنیا، 3 په قبر او 4 په قیامت کې دي. دا به په تفصیل سره واورئ. که په دغو 11 تمځایونو کې تاسې پاک شوئ، تاسې به که د الله رضا و جنت ته ځئ، او که په دغو 11 ځایونو کې پاک نه شوئ او یا لږ تر لږه 1 ذره ګناه هم په تاسو کې پاتې شوه، ستاسو ځای به دوزخ وي. جنت او دوزخ ته د ننوتلو معیار همدغه دی. وروستی تمځای له پل صراط نه مخکې دی، یعنی کله چې له پله څخه د تیرېدو اجازه درکړه شي، یا به تاسې پاک وئ چې له پله څخه به تیر شئ، او یا به پاک نه وئ او په تاسو کې به ګناه وي چې په دې صورت کې به ښکته ورولېږئ. ای خلکو، پل صراط ته مو پام وساتئ، لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پل صراط له ویښته نری او له تورې تیره دی. پل صراط د دوزخ له خولې پیل کیږي او د دوزخ پر سر تیریږي. څوک چې له هغه څخه تیر شي هغوی به د جنت دروازې ته ورسیږي، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاس ونیسي او هغه به خپل قصر او خپلې ماڼۍ ته بوځي.
دا ځکه چې هغه سړی له پل صراط نه په مخکې پړاوونو کې ځان له ګناهونو څخه پاک کړی و. په دې توګه که څوک له پل صراط نه په مخکې تمځای کې خپل ځان له ګناهونو څخه پاک نه کړي هغه به له پله نه ښکته اولیږي. الله رب العزت دې موږ له لوېدلو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ پاک کړي او الله دې موږ جنت ته ننباسي. او په جنت کې دې الله رب العزت د خپل دیدار زموږ او ستاسو نصیب وګرځوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي، رابطه مو له شیطان او د دنیا سره پرې شي، تر څو الله رب العزت د دې په برکت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درنو اوریدونکو که تاسو ته د پاکېدو تمځایونه څرګند شي نو تاسې به خپله ووایئ چې جنت ته تګ به د الله د رحمت له مخې ډېر ساده، آسانه او پریمانه وي او هیڅوک به دوزخ ته ونه غورځول شي. په دنیا کې د پاکي 4 تمځایونه: اول توبه، منای او تر ټولو ستر تمځای توبه ده. نو د دې پر ځای چې د صراط په پله باندې په 4 یعنې په لاسونو او په پښو روان شو، ښه به دا وي چې په دنیا کې توبه وکړو. الله رب العزت ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو. الله سره دا تعهد وکړو چې زه به بیا ګناه نه کوم او د الله رب العزت نه توفیق وغواړو چې په راتلونکي کې ماته هم د ګناه توفیق مه راکوه. نو لومړنی تمځای او ستر تمځای په دنیا کې هغه توبه ده. که په دنیا کې دې په اخلاص او په عاجزي سره الله ته لاسونه پورته کړل، توبه دې ویستله، الله رب العزت به دې لکه د برق په شان او د بجلۍ په شان په پل صراط باندې تیر کړي او جنت ته به ننوځي. دویم استغفار او بخښنه. د هغو ګناهونو په اړه د بخښنې غوښتنه وکړئ چې ستاسو په یاد نه دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با په ورځ کې تر 100 ډیر ځله استغفار کوه. څه پروا لري چې په ورځ کې 100 ځله استغفار او د بخښنې غوښتنه وکړو. دا چې ډیر وخت ونیسي ایله نیم ساعت وخت ونیسي، د دې نه خو زیات وخت نه نیسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معصوم دی، الله رب العزت ورته مخکینی او وروستني ټول ګناهونه بخښلي دي. هغه د ورځې 100 ځلې د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي. ما او تا چې سر تر پایه په ګناه کې غرق یاستو، وخت مو په ګناه کې تیریږي، که د الله رب العزت نه د ورځې 100 ځله استغفار وغواړو څه به هم کم شي. بس دا تمځای دی چې په دې سره الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي. دریم نیک کارونه. نیک کارونه بدي له منځه وړي. کله چې له تاسو نه کم بد کار وشي، ورپسې ښه او نیک کار وکړئ، ځکه چې نیک کار بدي له منځه وړي. ای هغو کسانو چې له پل صراط څخه ډارېږئ او ای هغه کسانو چې ګنهګار یاست خو نه غواړئ چې د دوزخ په اور کې اولیږئ، داسې مه وایئ چې توبه نشئ کولی. توبه وکړئ او له بدو کارونو وروسته ښه او نیک کار وکړئ، تر څو د ستاسو هغه بد کار په دې نیکي سره پاک شي. یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ما نه یوه ګناه شوې ده. په همدې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورترېنه مخ واړوه او دغه آیت نازل شو: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په ساعتونو کې قایم کړه، په حقیقت کې نیکي بدي له منځه وړي.
هغه سړي ویلې ای د الله رسوله دا خبره یوازې زما لپاره ده؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا زما د ټول امت لپاره ده چې پر هغو عمل وکړي. کله چې ستاسو نه یو بد کار کیږي نو د بدي نه وروسته دستي تاسو نیکي ته مخه کړئ تر څو ستاسو دا نیک عمل کفاره شي د هغه بد عمل لپاره او په دې نیک عمل باندې الله رب العزت د ستاسو بدي معاف کړي. نو دریم تمځای په دنیا کې نیک کارونه دي. راځئ بدي پرېږدئ، د الله نه وویریږئ، د پل صراط تېرېدو نه وویریږئ، د جهنم نه وویریږئ، نیکو کارونو ته مخه کړئ تر څو چې الله رب العزت موږ ته هلته بښنه وکړي. څلورم، هغه ستونزې او مشکلات چې کفاره کیږي. که کوم بد کار درنه شوی وي او الله رب العزت وغواړي چې تاسو ته په جنت کې ځای درکړي نو بیا به مو له ستونزو او سختیو سره مخ کوي او په دې توګه مو بخي یعنې ستونزې او سختي ګالل ستاسو د بدو کارونو کفاره کوي. موږ مصیبتونه د بلاو په نامه پیژنو په داسې حال کې چې هغه به له موږ نه ګناوې پاکوي. ته ارزښت ورکړي. ریا یې ځکه بولي چې دغه شان خلک له دې سره ډېره علاقه لري چې ځان خلکو ته وښیي د هغو مقصد د هغو هدف د الله رب العزت رضا نه وي بلکې خلکو ته ځان ښودنه وي. الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. الله فرمایي زه د شرک په ګډونوالو کې تر ټولو بې نیازه یم. نو که څوک داسې کار ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي نو دغه کار به د هغه چا لپاره وي چې زما لپاره یې شریک ګرځولی او زه له دغسې کار نه بیزاره یم. قدرمنو اوریدونکو تاسو دغه قدسي حدیث ته ډیر پام وکړئ. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. الله وایي زه د شرک په شریکانو کې تر ټولو بې نیازه یم. لا اله الا الله. نو که څوک داسې عمل ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي نو دغه کار به د هغه شریک وي چې زما لپاره یې نیولی او زه ترې بیزاره یم. د خپل ځان په اړه فکر وکړئ او له دغسې حالت نه خپل پروردګار ته پناه یوسئ تر څو چې الله موږ در یا نه وژغوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تر ټولو ویرونکی شی چې زه ستاسو په حق کې ترې ویریږم هغه شرک اصغر دی. صحابه و کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل ای د الله رسوله اصغر شرک څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الریا ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اصغر شرک ریا ته وایي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ په هغه ورځ چې بندگان د خپلو عملونو جزا ویني وفرمایي هغو کسانو ته ورشئ چې په دنیا کې مو د هغوی لپاره عملونه ترسره کول او وګورئ چې هغوی درته کومه اجر او بدله درکوي. نو له هغوی سره به د خپلو عملونو څه اجر پیدا کړئ. تاسو د چا لپاره ریا کوئ؟ خپل عمل چا ته وړاندې کوئ او له چا نه د خپل عمل په بدل کې د اجر او ثواب تمه کوئ. نه راشئ عملونه د الله لپاره وکړئ. هر څه چې کوئ ستاسو یوازینی هدف دی په هغو کې د الله رب العزت رضا وي چې همدغه الله رب العزت د قیامت په ورځ ستاسو ته بدله د هغه نیک عمل درکړي او که خدای مکړه ستاسو په عملونو کې د الله رضا نه وي بلکې ریا وي نو رابطه به مو د الله نه پرې کړي. چاته چې ښیي رابطه به م د هغو سره ټینګه کړي. د آخرت په ورځ به تاسو لپاره هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. له همدې عمله علمای کرام لیکي
چې د قیامت په ورځ به ریاکاران په 4 نومونو را وغوښتل شي. ورته به وایي ای ریاکاره، ای خیانتکاره، ای فاجره، ای زیانکاره، زه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل جزا وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول. ځکه چې ته له موږ سره هیڅ کم اجر او ثواب نه لرې، تا زموږ رضا لپاره نه دی کړی بلکې د ځان ښودنه دې کړې، نو هغوی ته ورشه چې هغوی اجر او ثواب درکړي. نو آیا ورکولی به وشي قدرمنو اورېدونکو؟ نه، هیڅ کله نه. نو اوس تاسو ووایئ، تاسو غواړئ چې د لمانځه پر وخت تاسو خلک وویني او د قیامت په ورځ له ستر مالک نه دغه شان خبرې واورئ؟ آیا غواړئ چې د عبادت او اطاعت په جریان کې تاسو فلانی ښځه او فلانی سړی وویني او تاسو پرې خوشحاله شئ او په بدل کې به د قیامت په ورځ د ستر څښتن له لورې دغه شان خبرې واورئ چې تاسو ته به ووایي چې ځه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل اجر وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول، ځکه چې له موږ سره هیڅ اجر او ثواب نه لري. نه، هر څه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ، د الله رضا پکې ولټوئ تر څو چې ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وشي او رابطه مو د الله رب العزت سره ټینګه شي. یو صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، آیا ستا امت به له تا نه وروسته شرک وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وفرمیل نعم، اما انهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا وحجرا ولا وصنا ولكن یراؤون باعمالهم. هوکې، خو هغوی به د لمر، سپوږمۍ، د کاڼي او بت عبادت ونه کړي بلکې په خپلو عملونو کې به ریا وکړي او خپل عملونو به خلکو ته ورښیي چې دا هم شرک اصغر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ځان ښودنه کوي الله رب العزت به یې هم ښکاره کړي. د دې معنا دا ده چې هغه به الله رب العزت د خلکو په منځ کې رسوا کوي او د خلکو په منځ کې د هغه دروغ را برسیره کوي. په دې برخه کې یو بل سخت حدیث هم شته، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په زیاته اندازه د الله عبادت کوي. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت 3 کسان خپل حضور ته راوبلي، یو مجاهد، بل عالم او بل سخي شتمن. هغه کسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي، لومړی به الله رب العزت مجاهد را اوبلي او الله رب العزت به هغه ته خپل نعمتونه ور په یاد کړي. الله به ورته ووایي چې دا نعمت ما ستا په اختیار کې درکړی و. او بیا به رب ترې پوښتنه وکړي چې آیا په دنیا کې د خپل رب نعمتونه په یاد دي؟ او الله به ورته ووایي چې په هغو نعمتونو دې څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته ووایي چې ای زما پروردګاره، ستا په لاره کې وجنګېدلم او ووژل شوم. دا وخت به الله رب العزت ورته ووایي کذبته، تا دروغ وویل. ته د دې لپاره وجنګېدې چې خلک تا میړنی وبولي، ته د دې لپاره وجنګېدلې چې خلک تا شجاع وبولي. هو، ته خلکو میړنی هم وبللې او شجاع یې هم وبللې. بیا به په مخ کش کړی شي او په دوزخ کې به وغورځولی شي، ځکه دا کار هلته تا زما لپاره نه کو بلکې ریا د هدف وه. وګورئ درنو اوریدونکو چې په دینداري کې ریاکاري څومره سخت او خطرناک کار دی. د دې نه به وروسته الله رب العزت هغه ډله راوغواړي چې هغوی علم زده کړی او نورو ته یې ښودلی. الله رب العزت به ورته خپل نعمتونه ور په یاد کړي او ترې به وپوښتي تا په دغو نعمتونو څه وکړل؟ هغه به ووایي ما ستا په خاطر علم زده که او ستا په خاطر مې نورو ته قرآن کریم وروښوده. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویل، تا علم او قرآن د دې لپاره زده که چې خلک درته عالم ووایي او همداسې وشول. قرآن دې د دې لپاره تلاوت که تر څو خلک تا قاري وبولي او همداسې وشول. تا علم او قرآن د دې لپاره نه و یاد کړی چې ته په هغه باندې عمل وکړي، د خلکو ترمنځ اتفاق، صلح او یووالی راولي، بلکې د دې لپاره دې یاد کړی و چې څنګه د علماو ترمنځ نفاق، شقاق او بدبختي راولي.
تا علم دې لپاره زده کړی و، نو الله به بیا حکم وکړي چې په مخ یې کش کړئ او په اور کې واچوئ. درېیمه ډله خلک هغه خلک دي چې الله پاک په دنیا کې ټول حاجتونه پوره کړي دي، هر ډول مال او شتمنۍ په اختیار کې ورکړي وي، یعنی هر څه یې ورته ورکړي وي او څنګه چې زړه غواړي هماغسې لګولی شي، او دا سړی ډېرې صدقې او خیراتونه وکړي، نو بیا به د قیامت په ورځ الله هغه خپل حضور ته راوغواړي، د دنیا نعمتونه به ور په یاد کړي او ترې به الله پوښتنه وکړي چې په دنیا کې دې په دغه نعمتونو څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته وایي ای الله ټوله شتمنۍ مې په هغو لارو مصرف کړه چې ته پرې خوښېدې. الله رب العزت به ورته وایي تا دروغ وویل، تا دغه کار وکړه خو د دې لپاره چې خلک تا ډیر د خیر او ښېګڼې سړی وبولي، تا ډیر بښونکی وبولي، او همداسې وشول. د څه لپاره چې تا کوه خلکو تا ته وویلې چې دا ډیر سخي دی، دا ډیر جواد دی او دا ډیر بښونکی دی. نو الله رب العزت به حکم وکړي چې دا کسم پړ مخې کش کوي او جهنم ته ور وغورځوئ. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، جهاد د الله په لاره کې څومره لوی عبادت دی، علم او عالم څومره فضیلت لري، صدقات او خیرات څومره فضیلت لري، خو چې د الله رضا پکې هدف نه وي دا د دې باعث ګرځي چې تا به پړ مخې جهنم ته غورځوي. نه راځئ درنو اوریدونکو، عملونه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ، یوازینی هدف دې د ستاسو په دې کې د الله رضا وي. که جهاد کوئ د الله رضا دې ستاسو هدف وي، که علم کوئ د ستاسو یوازینی مقصد دې د الله رضا وي، څه چې چاته بیانوئ د ستاسو یوازینی موخه دې د الله رضا وي، چې د خلکو ترمنځ په خپل علم باندې نفاق، شقاق او بدبختی او نفرت خپور کړئ، کنې پړ مخې به الله جهنم ته کش کوي. علما دې ویریږي، د الله نه دې ویریږي، والله د محمد رسول الله د دې وینا نه دې ویریږي، زړه مې پرې سوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث معنا دا نه ده چې سړی باید علم زده نه کړي، خلکو ته د دین او قرآن تعلیم ورنه کړي، او یا د خدای په لاره کې شهادت او صدقه ورنه کړي، بلکې اصلي خبره دا ده چې هر مسلمان باید په هره برخه کې چې په وس او توان کې ده له الله سره اخلاص وکړي، او هڅه باید وکړي چې په خپلو نیکو عملونو کې د ریا په واسطه خدای په قهر نه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د خفګان له ګوډال نه خدای ته پناه یوسئ. چا وپوښتل ای د الله رسوله د خفګان ګوډال څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل واد فی جهنم تتعوذ به جهنم كل یوم 400 مره. دا داسې یوه کنده ده په جهنم کې چې جهنم په ورځ کې 400 ځلې د الله نه د هغې نه پناه غواړي. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې دا کنده به د چا لپاره وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د هغو قاریانو او علماو لپاره جوړه شوې چې هغوی په خپل کارونو کې ریا کوي. قاریان د قرآن کریم حافظان دي، هغه خلک دي چې خلکو ته قرآن، تجوید او علم ښیي، له همدې امله د هغوی کار ډیر خطرناک دی. نو هر څومره چې خپل خدای ته نږدې کیږي، شیطان ورته د ریا هماغومره دروازې پرانیزي او هڅه کوي چې برید ورباندې وکړي. راځئ په خپلو عملونو کې د الله رضا ولټوئ، په اخلاص باندې خپل زړونه ډاډه کړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو پالنه وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو ساتنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه قطع شي، او الله مو د نیکو بدله په آخرت کې تاسو ته درکړي. الله دې زموږ ټول نیک اعمال د خپل رضا لپاره وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته رحمت رکٹ کی دو لعنت راواری دو رحمت رکٹ کی دو گمراہی تکی ناستل ہم اسمان پر لڑزی دو گمراہی تکی ناستل ہم اسمان پر لڑزی دو لعنت راواری دو رحمت رکٹ کی دو لعنت راواری دو رحمت رکٹ کی دو گمراہی. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. د ریا اقسام او د ریا ډولونه علماو کرامو ذکر کړي دي. د ریا یو ډول هغه دی
چې شیطان په واضحه او څرګنده توګه در باندې برید وکړي. دا د ریا تر ټولو ناوړه ډول دی. په دې توګه شیطان درته وایي فلانی کار وکړه چې خلک دې وویني. دا ډیره خطرناکه ریا ده. نو ته باید د هر کار په ترسره کولو کې له ځانه وپوښتې چې ولې دغه کار یا هغه کار ترسره کوي. آیا د دغه کار په ترسره کولو کې خو به شرک نه وي؟ آیا دغه کار یوازې او یوازې د دې لپاره ترسره کوي چې خلک مو وویني؟ د همدې لپاره په ځان دومره زحمت ګالې چې خلک مو د عبادت پر مهال وویني. که داسې مو وکړل نو پوه شئ چې دا د ریا تر ټولو ناوړه او خطرناک ډول دی. الله نه م لرې کوي. د شیطان سره م رابطه ټینګئ چې شیطان سره م دوستي شوه نو تباه شوئ. علما کرام لیکي چې یو ورځ یو کس په جماعت کې لمانځه باندې ولاړ و. په جماعت کې ناستو کسانو چې د هغه لمونځ ولیده نو دې خلکو د هغه ستاینه وکړه چې څومره په خشوع سره لمونځ کوي، ډېر ښایسته لمونځ کوي، څومره خدای ته نږدې دی چې له سترګو یې اوښکې روانې شي، په څومره ښکلې خشوع او خضوع سره الله ته ولاړ دی. هغه کس چې په لمانځه باندې ولاړ و نو هغه د دوی خبرې واورېدې، خو کله چې لمونځ خلاص که نو خلکو ته ویلې چې زما روژه هم ده. ګوري ریا کې دغه ډول تر ټولو څرګند او واضح او خطرناک ډول دی. الله دې موږ ترې وساتي، الله دې موږ ته اخلاص راکړي. ډېر لږ عمل قدرمنو اوریدونکو چې هغه د الله لپاره وي، ستاسو هدف او ستاسو مقصد په هغه کې د الله رضا وي، تاسو الله ته نږدې کوي. ډېر لوی عمل که شپه ورځ نفلونه کیږي او روجې نیول کیږي چې په هغه کې د الله رب العزت رضا مطلوب او هدف نه وي، انسان د الله نه لرې کوي، شیطان ته نږدې کوي. د ریا یو بل ډول لږ پټ دی خو ډېر ویرونکی دی. د هغه ډول دی چې یو څوک د الله د عبادت له امله خپله ستوماني او خستګي وښي، یعنی په ټولیزه توګه ځان ستړی او ستومانه وښي او بیا یې دلیل د الله عبادت څرګند کړي، او یا ځینې نور مسایل لکه د حجاب اغوستل، دا هم په داسې حال کې چې حقیقت به داسې نه وي. دا به صرف یو ادعا وي چې ډېر عبادت یې کړی او یا ما ډېرې ښایسته جامې اغوستلې دي نو زه ستړی شوی یم یا زه ستړی شوی یم، او حقیقت به داسې نه وي. د بیلګې په توګه یو تن وایي چې زه نن ډېر ستړی یم، بل کس به ترې پوښتنه وکړي ولې خیرت خو به وي، څنګه ستړی؟ هغه ورته وایي چې زه ټوله شپه ویښ وم. او ولې ویښ پاتې شوی وي؟ هغه به ورته وایي خدای دې قبول کړي، د شپې راپاڅېدم او ټوله شپه مې لمنځونه وکړه، ډېرې ستړی کړم. دغه شان د الله په عبادت باندې د ستوماني او خستګي ښودلو ته هم ریا ویل کیږي. داسې مه وایئ چې څه کوئ د الله لپاره یې وکړئ، خلکو ته یې مه ښیئ. په دې باندې الله درنه خفه کیږي، الله درنه نه راضي کیږي، شیطان تاسو نه خوشحالیږي. یوه ورځ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې خپل سر یې خوځوه، یعنې خشوع او عاجزي یې څرګندوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ای سړیه، خشوع له غاړې نه له زړه نه راځي، د خشوع ځای زړه دی، دا هم د ریا یو پټ ډول دی. ځینې خلک به تاسو لیدلي چې په مجلسونو کې کینی غاړه به یې ماته نیولي او ناست به دا خشوع نه ده، دا عاجزي نه ده، دا تضرع نه ده، بلکې د خشوع او د عاجزي ځای چې دی زړه دی. زړه کې د الله رضا ته ځای ورکړه، په زړه کې دا وګرځوه چې یا الله زما عملونه د خپل رضا لپاره وګرځئ، ما د ریا نه، د شرک نه او د سمعت نه وساتې. دې ته تضرع او دې ته عاجزي ویل کیږي. ریا د دې نه هم یو بل ډول لري چې هغه پټ او پوښلی دی. د ریا دغه ډول داسې دی چې یو څوک د کار پیل خاص د الله لپاره وکړي، خو کله چې د عمل په وخت کې د خلکو ورته پام شي نو زړه یې خوشحاله شي، د خلکو د لیدلو له امله هغه عمل په ښه او ښکلې توګه ترسره کړي. د بیلګې په توګه یو څوک په لمانځه درېږي، له لومړي سره یې نیت خاص د الله رب العزت رضا وي، خو کله چې د لمانځه پر وخت خلک ځان ته متوجه وویني نو خپل لمانځه کې ښه والی راولي، په ښه او سمه توګه یې ترسره کوي، یعنې د خلکو چې ورته پام شي نو لمونځ یې ښه که نه تر هغو وړاندې د لمانځه ښه والی، تواضع او خشوع ته دومره پام نه و. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي
الله رب العزت دې زموږ عملونه د خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. ډېره ستونزمنه خبره ده، ډېر سخت حالت دی. یو شمېر خلک خپل ټول حواس راټولوي چې د خلکو په وړاندې خشوع ونه کړي، د خلکو په وړاندې عاجزي ونه کړي، د خلکو په وړاندې ځان ونه ښیي. له همدې امله په خپل کور کې ډېره تضرع او ډېره عاجزي کوي. یعنې په کور کې تضرع او عاجزي کوي او د خلکو په وړاندې نه کوي. دا د دې لپاره چې په کور کې خپله خشوع ښه تمرین کړي او بیا کله چې د خلکو په مخ کې خشوع او عاجزي کوي نو لکه د یو ممثل په څیر ښکاره نه شي. ډېره حیرانوونکې خبره ده. تاسو له ځان سره فکر وکړئ، آیا همداسې نه ده؟ په خپل کور کې ډېره عاجزي کوي، ډېره تضرع کوي. د دې لپاره که زه دغه تضرع او عاجزي د خلکو تر مخ هم کوم چې خلک راباندې پوه نه شي چې دا دروغ وایي، خلک به وایي چې رښتیا همداسې کوي. دا هم ډېر خطرناک عمل دی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي چې په عمل کې د اخلاص راغی کامیابه وي، او که عمل کې د اخلاص نه که نو تباه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. که مجاهد په خپل جهاد کې اخلاص